نو د دې منبر د طرفه څه موږ د سوشل میډیا د لارې پاک افغان بارډر بندې ګاډیانې موږ د وروڼو ګاډیانې دا موږ علاقې بیا دوی داسې حرکتونه کوي چې بیا به دا وایي چې وروره د ګاډیانو په مد کې هړتال دا هغه نو چې خپل ورور زه راګرځوم که هغه کاکړ دی که سید دی نو موږ دا خبره هم کول موږ ویل ای وروره ژویوره دا زموږ مسله ده نه ستا هم ده نن موږ ګرد ګاډیانې دا ضلع کې افغانستان کې لران ورته ولاړ دي دوی ورته یې پاسپورټ راوړ دا دومره زورور خلک دي نو دا وایو چې د کشتم د حیثي صاحب د کشتم حیثي صاحب دلته چې ته زموږ په دې دفترانو کې اوسېږې کشتم دې خلاص کړی دی وروره ستا و کشتم ته اوس هم وایو چې وروره دفتران دې بند کړه دا امپورټ ایکسپورټ او دا ټرانزټ دا ستا ټاپک کمیشن کارۍ غلاوي دا بندې کړه که چیرې کې اوسېږې هلته دې خیمه لګوو که دې دفتر دی هلته هم کانټینر ایږدو وروره موږ به نه ځیره کاربندیز دی نور دې ډېر د خپل ورور هټ په خوله کې راکړی و چې هر کم به مې زور وکړي بڼ ته به د چمن ولس راته درېدی خو خواست دا یو کوم کشتم دې بند کړه درته ویلي مې دي چې خلاصې ګاډیانې دي ولاړې سي راشي کشتم بندېږي به نور بیا موږ مه مجبوره کوئ چې بیا نور هغه سخت ګامونه واخلو چې بیا د خلاصون لار نه وي خپل مشرتابه ته در مولوي منان صاحب چې امیر دی د آل پارټیز او د ټولو پارټیانو پورې وروره خپل هیډکواټر چې پرلت دی وروره دا سمبال کوي موږ هېڅ د امریکې د کراچي یا د بله ځایه کانټینر نه راوړو د دغه ځایه به کانټینر پورته کېږي ستی په مشوره دا یو ځای دی دا طریقه واردات اچانکه کېږي موږ ویل پر اووه تاریخه د کلي مخ بندوو موږ په شپږ بند کوي بیا زه کلمه اخلم چې 3 کسان په دې خبر وو چې د پاسپورټ دفتر له دغه کانټینر وړو پر بایپاس مې اخیستی وو بیا کلمه درته اخلم زموږ د مخه بیا 10 ګاډیانې هلته ولاړې وې په جنګ 500-200 کسان هلته بیا سره ولاړو موږ دا چا دا حال ور ورسوي خو د پرلت کې ریښې سته د دا جاسوس ادارو د دا برګېډر د دا کرنل د دا ډي سي په دومره نږدې حالاتو کې بیا خبر بیا صافیانو کانټینر په 1 لکه موږ یو شوي بیا ګر سره خبرو نو د دې لپاره موږ د جهان ګریزي زده ده دا ګریزي مې درته پټه کړې ده سهار به راځئ وایي وروره کشتم حافظ سقوط شوی دی د کرسۍ دپاره ډي سي حافظ مخ بند دی هېڅوک نه ورته وایي چې جایز یا ناجایز مګر لږ کې یو کانټینر یو ځای کښېږدوئ چې هغه مافیا ده هغه دا زه ډاګر ښار ته قرآن مجید ورکوم چې لکونو روپۍ په زرونو روپۍ دا شیان یې دا د پاسپورټ افسر د خلکو ستاخي ولې ورته چا په چکنه ووایي چې پر چه شي نه اخلي دا خو دې نه ورکوي نن دې د کانټینر په ایښولو خوا مه بدوه نورې دا رقم عربي سته چې دا به موږ بلکل اوس موږ و نتایج ته به ځان رسوو بیا دا وایو د کلیې مخ بندوي وروره چې هره فیصله زوره ورکوي بس بیا به دا نه کوو چې بیا به یې پورته کوو دا رقم بندې فیصلې به کوو کله نن چې د پاسپورټ اپس مخ بند شو بیا سرکار ته اعلان هر چاته اعلان ته دا کانټینر سره وژغوروه پر دې به زموږ سرونه شي دا به دای سرونه شي کله دغه پرلت چې اوس پروت دی و دې ته چې څوک په بدو سترګو وګوري هغه کانټینر هغه مرچه هغه به هم دغه سمبال ساتو پر خدای مسپارو وسلام آخري